الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تیرہ جمعہ دا زنانوم سرا دا حسن سلوک خیر خیگڑی او دا پردے متعلق بیان شروع کریو. ما در تویلیو چه دا نبی علیہ السلام سنت دادی او دا مسلمانه طریقه دادا چه سڑے بکور کے جن دا زنانو سرخ کلی تیرے کده دا پکور کے خوین دی کده دا خزی کده دا موری کده دا لونی دی با سر حسن سلوک کئی حسن سلوک خصا خطلل با سر کئی خجن با سر تیرے دا شریعت خبر دا و شریعت پابندی دا و دامن در طویلو چه خزن خام خواب غلطے کی گی ور شریعت و تناقص العقل ویلی د سړو په نسبت د خزو یاداش کمی د سړو په نسبت د خزو د وجود طاقت کمی نو په دې وجه د دینه بغلطه خامخا کیږي خو پوالو پټکولو پکنزلو د خزو غلطه نشي برابرونه وخسلوک به برابره. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بیوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یوزل اغیو بس کرے جام و سر دے نبی علیہ السلام مبارک ورتا فرمائی کہ عائشہ تو بس کے نو باقی مالا روڑ سیبتاسو مخیو بوس کے وینا لاول توس کا جستانا کمی پاتشی مالا رو بورا سمرخ کلی خوی اخلاق نن سبا زمون پدے وقت کے بخدا دا خاون نمخ کی بوس کی سوال نے پیدا کی کہ خاون دے تگی وے خدا دے مخ کی بوس کی دا مخ پہ وئی کہ نہ وئی ہاں تا مانا مخ کی بوس کی مردارے اول زما حق دے کستا تو چلو شو کہ یو خدا دا خاون نمخ کی بوس کی نو دے کس گناہ وہ جی سنگ تدے کے گیا ہم تگی کیے گی سنگ تباندے ہم تا خدا باندے نو حضور پاک و تا فرمائی چے عائشہ تو بوس کے بیا مالا راؤں بولا دیکھیں دا نبی علیہ السلام یو حکمت و یو مقصد چے عائشی بی بوس کے لئے لوخ یوڑا حضور پاک لا نو نبی علیہ السلام تے تپوسو کو بی عائشہ بیتا شنڈے پا کم دے خو دے وی سیب پا دے دے قسم دے حضور پاک دا عائشی بی دا شنڈو پا دے اقبلی شنڈے کے خو دے و بیوس کے دے کسی چلو پدی لگٹ لکے گی پدی خل خوشحال شي نور اس مقصد پکې نو خو بس کل دی یا په یو دخلو یا په بل دخلو او داغي په مخ کې وته وي چې ما ته ځو خایا په خزق والله ک په والو د خزړو ګټه د خزې زړه په دې ګټه چې ته وسره خسلوکو کې مینا وسره او کې تو سره محبت کې او د سنت مطابق زندگی وسره تیر کې پدې تبیا ګوره چې د خزې ستاب د غلامه جون کوي کنه کوي دا بتا سره پکور کې لکه د وینځ جون تیرې اپویږي چې د خاون ما سره محبت ته او ما سره مینه ده مجبوری نه ده
د مجبورۍ خبره نه ما سره مینه قربانی کی بدا سے خزه د خاوند نو که بنه قربانی نو د هغې د شونډو په ځای شونډې مبارکې ولګولې وبې وسکلې دې ته ښه سلوک یو ځل حضور پاک د عایشې بیبي په کوټه کې یو بله بیبي د حضرت زینب هغې په لوښي کې نبي علیه السلام له خوراک راولېږي نو دې له پې غوسه ورله بن له خامخا په بن غوسه ورځي دا قانون دی د شریعت چې بن لازمن ډېرې کمې بنې به داسې چې هغې به لکه د خویندو ژوند تېری هم ظاهر به لکه د خویندو تېری خوړې یو بل ته ډکي بیا ګرانه خبره ده نو به هر کیفو چې دې له عایشې بیبي کره و حضرت زینب لوښي کې خوراک راولېږه نو عایشې صدیقې له پې غوسه ورله وی دا چې ما کری د الله رسوله نو خوراک بدله زه در کوم نو دې ولې خوراک راولېږه نو عایشې صدیقې له دونه غوسه ورله چې لاس یې اوچت که او د هغه وینځې هغه کاسې له یې راوباراو کاسه په ځمکه پرېوته او ټوټې ټوټې شو اوس که بل خاون به څه چل به یې کو که دې زمانې بل خاون وي نو غټ کوتک به لاس کې نیولې او چودرې که چوز دې برابره کړم دا کاسه دې ولې ماته کړه او دا ډب دې ولې وچل او زه چې هر ځای کې مال څوک خوراک را لېږي دې سره ستاسې دي لیکن حضور پاک مبارک پوه شو چې دا خو بنې له غیر اختیاري او فطري د بنې په کار غوسه ورځي نو په خپله مبارک کېناسته او د کاسې هغه ټوکړې یې په خپلو لاسونو راغونډې کړې دا هم ورته نه و چې شا به دا اوس راغونډې کا دا نه چې حضور پاک په بیبیانو کمزورې و نه نه د حضور پاک لوی طاقت و ښځې او سړي به ته قربانېدل او زارېدل به ته او که یا وړرې ورته کو چې دا عایشې پلار کره چې بیا دې دلته ونه وینم بیا به دې جړاګانې لیدې د نبي علیه السلام نه جدا کېدل د بیبیانو کم ځای کېدی شو لیکن حضور پاک دا نه چې کمزورې دی لیکن اخلاق ښیي خلکو ته نبوي اخلاق ښیي په خپله کېناست هغه ټوټې راغونډولې هغه ډوډۍ چې په ځمکه پروت یې هغه هم پې د پاسه راغونډه کړه او صرف دومره وی غارت امکم میندم هلاکې شه داسې څوک کوي خادم ته یې وی ودرېږه ویندې ته یې وی لږ صبر وکړه هغې ایثاره کړه او د عایشې د کوټې نه بل لوښې راواغېشت کاسه وی دا ول دې کاسه ماته کړې ده دا نوې کاسه پکې واله دا روغه دا یو سبب بس دې ته ښکلې اخلاق وایي ښایسته ښکل چېرته نبي علیه السلام یو بیبي ته ډب نه دی ورکړی ما ضرب خادما ولا امرأة قط حضور پاک نه خادم ویندله چې د په خپل ژوند کې غزار ورکړی دی او نه ښځې بیبي له غزار ورکړی دا په څه دا په ښکلې اخلاق نو کور کې د بیبي سره او د ښځې سره به ښایسته ښکلې اخلاق استعمالوي او دین به ورته ښیي دین ورته وښایه چې دا دین زده کړي چې عقیدې ښکلې شي اخلاق یې ښایسته شي پرده وپېژني پرده ورته وښایه بال ټکولو په والو په مالګې مالګه زیاته کمه شو په دې مه وهه چې بې پردګي کوي په هغې زوره نه ورکه بربنډتوب کوي په هغې زوره نه ورکه د سنتو خلاف ورزي کوي په هغې زوره نه ورکه د شریعت خلاف کوي په هغې زوره نه ورکه او د حیا خیال نه ساتي او د پردې خیال نه ساتي په هغې زوره نه ورکه د ښځو لباس پرده د زمارونو ګوري د ښځو ژوند په پرده کې دی حضرت بیبي مریم مور یې منښته کړې وه نظر یې کړی و چې کله په ګېډه اولاد شو نو وی رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل مني خدای زما په خېټه کې دا کم ماشوم دی دا ما منښته که دا به ستا د بیت المقدس خدمت وکړي الله زما دا منښته قبوله کړه سوچ یې دا و چې ماله به خدای لږ راکړي بعضې زنانه په دې باندې پوهېږي هغې ته پته وي حالاتو نه ورته پته لګي نور د خدای علم د الله سره دی چې په خېټه کې هلک دی او که جنۍ ده خو د الله نه سوال وکړه خدایه دا زما دا خېټه کې چې کوم ماشوم دی روغ پیدا شو دا ما ستا د بیت المقدس خدمت ته آزاد حواله الله دا منښته مې قبوله کړه د الله نظام جدا دی او د انسان سوچ جدا دی جنۍ پیدا شو چې جنۍ پیدا شوه رب انی وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى فاني سميتها مريم
فإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الله دا خو جنې پیدا شي. الک چې کم کار کولی شي جنې خو هغه څه نشي کولی. زما ذهن کې خدا و چې دا به د مقدس خدمت کوي، اخو الک کولی شي. جنې په شان خو نه طاقتمنې بار ګرځي پرده پکې نه اب څه کوي. ليس الذكر كالانثى اني سميتها مريم. مريم نوم ولکه خو او بیا سوي اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. خدایا ستا په ذات د دې خبره امن غواړم چې دا مریم او د دې اولاد د خدای د شیطان نه امان ورکړم. ګل ذهن کې سوچ داري من الشيطان الرجيم. دا نه چې صحت مند دی لوي کا خدای خو خدای مرض ورکړي یو که صحت د سروغ صحت سوال به د بچو د پاره کې غټه خبره ده چې د شیطان نه استاد. نو الله سوي فتقبلها ربها بقبول حسن. مخکې ویلو چې دا بقبله وی الله وی ما د لخل قبول کړه. جنې له قبول مکړه جنې خدمت کولی شي تر څو چې لا پستر شي ویني نو د جمعه څنګه کولی شي جارو کولی شي او که پسترم شي نو د میلمنو خدمت کولی شي ډوډۍ پخولی شي او میلمله به د جمعه د میلمنو د مسافرو خیال ساتلی شي دا کولی شي. بهر کیف نو فتقبلها ربها بقبول حسن. کله می قبول کړه. وکفلها زکریا پلار مخکې مړو پلار بیت المقدس امام چې څومره شاګردانو دی راوړل د بیبي مریم د مور ادا ماشومه کې خو وی دا ما د بیت المقدس ته وقف کړی ده چې څوک دا کوي نو کوي. دا غ زمانه شریعت او قانون هم دقه څه. چاوي زما د استاد نور د زبې خدمت کوم، چاوي زما د استاد نور د زبې خدمت کوم، چاوي زما د استاد نور د قرآن اندازي پکې کوي او د قرآن اندازه عجیبه ترتیب جوړ کو. دی بلګیو تورات په لیک په قلمونو باندې بیت المقدس کې بناستو الکه وی دی او چل کو راځي دا قلمونه دریاب ته غورځو. کله چا قلم په ځای ودرېدو ماشومه باغ سره او کله چا قلم او بو یوړو هغه به بیللی قلمونه یوړل او چې قلمونه سینګ په دریاب کې ورغورځول نو د نورو خلکو قلمونه خو بو یوړل او د حضرت زکریا علیه السلام قلم په بو د پاسه پاتې شو بلکې د او بچ د کم طرف ناراضی نو بعض مفسرین لیکي هغه طرف ته حرکت شو. بس الله یکفلها زکریا علیه السلام ته ماشوم وسپارله او دې کې د الله حکمت او ځکه د زکریا علیه السلام خزه چې وا دا د بیبي مریم ترور و د مور یې خور نو ترور په ورده خپکیږي خط تربیت ولکه هغه لګیا د خدمت ولکه په کور کې چې لګا لوی شو نو راوستو په جمعات کې بیت المقدس کې ولکه وټګه جوړ کړه. دا بلګیا او د جمعات خدمت په کې ولکه جمعات توقف او بیا باغه کوټګه ته نه وته دلا او زکریا علیه السلام په د بار نور پس جراندا وانه معشومه ده نور څه وجه خو نشي کېده او بیا معشومه ده جنین تو پتاو نه ګوري په بد نظر سو کو نه ګوري اگر چې معشومه ده خودونه احتیاط وکاو چې جراندا به ورسره ورپسې بار نه وانه او چې زکریا علیه السلام براغه جراندا به کولو کنه وردن نه بشو بل څوک بنه وردن نه کېده ذکر اترور خاوند او پیغمبرم. نو قرآن شریف کې الله فرمایي کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. یو دنه چې کله بم زکریا علیه السلام وردن نشو نو دی بیبي مریم سره به میوه پرته او څنګه میوه. بعض مفسرین لیکي وی د اوړي میوه په جمع کې او د جمع میوه په اوړي به موسمه میوه به پرته. زکریا علیه السلام وته یا مریم انا لکی هذا دا میوه دا کم ځای نه راغلی ما خو جرنده لګولې ده چابي خو ما سره کوټه کې بل روشندان سورین نشته او بل د پدې موسم دا میوم په دې علاقه کې نشته. هغه بیبي مریم معشومه کوټه نه اسوي دا نه چې دا پیریانو دا نه وی قالت هو من عند الله دا د خدای د طرف نه دا الله راولې او ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب.
الله چې وغواړي نو بې حسابه روزي ورکوي. معصومه ده خو پاللې چا ده. ګوره لویه خبره دلته اوس پر دې خبره سوچ کوئ. تربیت یې چا کړی دی؟ حضرت زکریا علیه السلام. او د زکریا علیه السلام بیبي خدمت کړی او تربیت کړی دی. نو د ماشومې تربیت لا دخل شو که نه شو؟ که د زکریا علیه السلام تربیت کې نه وی راغلی او د زکریا علیه السلام بیبي اخي تربیت نه وی کړی نو دا رزق مې نه میلاوي. دغه دې د عقیده وه کور کې داسې کور کې ژوند تېر کړی چې د هغې ایمان او د هغې عقیده مضبوطه ده. هو من عند الله، دا د خدای له طرف نه. او ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. الله چې چا له غواړي بې حسابه روزي ورکوي، لږ هم نه، بې حسابه ورکوي. زکریا علیه السلام دقه الته وکتل چې خدای ته خو واقعي چې بې حسابه روزي ورکوې او بې موسمه رزق ورکوې، نو ما له خو به هم زوی راکړې. حالانکې دې بوډا و. هلته سوال وکړه هنالک دعا زکریا ربه. دقه الته سوال وکړه الله چې دې مریم له بې موسمه روزي ورکوې، نو ما له بې موسمه زوی نشي راکولی. خدای خو ناشنا کارونه کوي. هغه کار کوي چې د انسان په عقل کې هم نه راځي. مالم خدای بې موسمه میوه راکړي، مال رزق راکړي، زوی راکړي. نو خدای پاک به د فرشته راولېږله وایي ځه تا هم فیصله وشوه، خدای به دله زوی درکوي. نوم به وله زیږدم. الله وایي الله وایي مخکې وله ما نوم کېښود، نوم به یې یحیی. چې څوک یې راغی وایي زما زوی به څنګه وشي؟ زه خو شنډ یم، ښځه مې هم شنډه ده. بس وایي اوس د خدای فیصله شوې ده، خبرې پکې نورې مه کوه. هغه بیبي مریم چې کله لویه شو په دې ښه تربیت کې، نو یو ځل د کور یو جانب ته لاړه، یو غاړې داسې یو قرآن شریف کې الله فرمایي فانتبذت من اهلها مکانا شرقیا. د خپل خلکو نه جدا شوه او لرې یو طرف ته لاړه او د سماعتي لا یا بل څه مقصد نه لاړه. نو چې لاړه نو فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. نو الله جبریل علیه السلام ورولېږه او جبریل علیه السلام د یو انسان د یو ښکلي خشته او مضبوط ځوان په شکل کې ورته مخامخ ښکلي شکل کې راغی او د مضبوط ځوان په شکل کې راغی. الله ښایي دا مخلوق ته چې بیبي مریم ته وګوره فرشته وله راغلی ده په ښکلي شکل او په مضبوط شکل کې. نو داسې شکل ته خامخا د انسان د زړه هغه شیطاني وسوسې وي. لیکن بیبي مریم تربیت د زکریا او د هغه د بیبي مونته دی او ته څه وایي؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. که ته د خدای نه یېرېږې نو ما نه اخواشه، ما ته مه رانږدې دې ته پرده وایي. انی اعوذ بالرحمن منک، هغه ذات باندې زه پناه تا نه غواړم، کوم ذات چې ډېر مهربانه ذات دی. تا دې څونه ښکلی شکل در کړی دی او ځواني در کړی ده، مال هم خدای وجود را کړی دی. په هغه ذات ته نه امان غواړم. ان كنت تقیه، که خدای نه یېرېږي. ګوره خدای واسطه ورچوي. که خدای نه یېرېږي نو اخواشه ما ته مه رانږدې. بله جینۍ وي خامخا د زړه وسوسه بیا راغلی چې دا دې ګوټ له ولې راغی او ځان له ولې راغی. څومره ښکلی دی، څومره ښایسته دی. لکه چې الله وایي فتمثل لها بشرا سویا. سویا لفظ چې اندامونه هم خشته، اندامونه هم برابر، سقین هم ښکلي، رنګ هم خشته او د وجود نه هم طاقتمند. خامخا شیطاني وسوسې خو هر چا سره وي، لیکن په هغې شیطاني وسوسې هېڅ اثر ونه کړ. ولې؟ تربیت یې د بیبي د حضرت زکریا علیه السلام او د هغه د بیبي شوی. تربیت لري دوی دخل. مور او پلار نه به جینۍ خرابېږي، بلکې پلار نه مور نه به خرابېږي. پلار خو بار ګرځي، هغه غریب خو ډوډۍ پسې منډې وي، هغه ګوټ چارې پسې منډې وي. جینۍ که خرابېږي مور نه خرابېږي. جینۍ که ښه کېږي د مور نه به ښه کېږي. که مور ورته دلته عقل ښایي چې بچې نه ګورې خدای نه به یېرېږي، بچې ګورې مونځ کوه، پرده برقه په سره وه، مخ کولاو که په کور کې دننه باقي ټول وجود پټوه او مور پې رحم نه راځي چې دا نری جامې چوه او زه بازار ته او زه په کوڅو کې ګرځه او زه کټو لستوڼو سره ګرځه. مور نه ښځه جینۍ خرابېږي، پلار نه خرابېږي. دا ذهن کې واچوه. تربیت د زکریا علیه السلام بیبي کړی دی، نو هغه څومره سخته ویېرېده. اني اعوذ بالرحمن منک، هغه ذات چې رحمان دې پناه د هغه په ذات تا نه نیسم، که خدای نه یېرېږي ما نه او ته څه وایي؟
اوران جبريل عليه السلام اني رسول ربك دستا د رب استاد انسان نه لأهب لك غلاما زکیہ دې لراغلم چې تعالی یو زیر درکما الله بدل یو پاک بچی درکړي تاته زکی پاک خشتا ستر بچی بدل خدای پاک درکړي او تسوي فورا وای ان بچی به مال رقم دین راشي ولم يمسسني بشر ولم اكو بغيا ما تاخذ چته چا ګوت نه دی راوړي پر دا خدای داسې چاکه چې لږ معمولی غوندې کمی وي داسې الفاظ نشي ویلې بیبي مریم چلنج ورکوي هغه فرشتې له ګوره چې هغې ورته فرشتې نو فرشتې ته څوک دروغ نشي ویلی انسان ته به دروغ وایي فرشته نشي دوکه کولی انسان به دوکه کې فرشتې ته دروغ نشي ویلی او ورته څه وایي چلنج وله ورکوي لم یمسسني بشر ما له ګوتې چا نه دي راوړي تر ننه پورې ولم اکو بغیه داسې زناکاره خو نه چې ما بچي به پیدا کېږي نه واده شوی نه مې خاون شته نه ماله چا ګوتې راوړي دي او نه زه زناکار یم بچي به زما څنګه وشي دا غیرتي ښځه دا خبره کوي پاکه ښځه دا خبره کوي پردهدار او حیاداره ښځه دا خبرې کولی چې بې حیا دا نشي کولی او ورته وایي دا د خدای فیصله ده الله دا فیصله کړې ده او تاله به خدای خامخا بچی درکوي او دا د خدای فیصله ده یو خپل قدرت ښکاره کوي حضرت آدم علیه السلام پیدا کړی بغیر د مور او د پلار نه پلار او نه مور یې پیدا کړی اوس الله یو خپل کرشمه او قدرت ښیي چې د پلار نه بغیر هم یو ماشوم پیدا کولی شي او داسې ماشوم به پیدا کوم چې هغه به د زمانې پیغمبري او داسې ماشوم به پیدا کوم قرآن کې وروسته وایي مخکې نه یې ورته اورئ چې ستا دا بچې به هغه بچې وي د نو پیغمبر جوړېږي او ستا دا بچې به هغه بچې وي چې دی به برګي د لاس وړي او خدای پاک به یې جوړوي او ستا دا بچې چې دنه کم پیدا کېږي دا به هغې چلون نه په سترګو لاس راکاږي جوړېږي او ستا دا بچې به هغه بچې وي چې هغه ګنجي له په سر لاس راکاږي ویښته به او دا بچې به د هغه بچې وي الله اکبر مخکې نه ورته وایي لا پیدا هم نه دی لا پیدا هم نه دی او مخکې نه ورته وایي دا بچې به د هغه بچې وي چې به داسې کارنامه کوي چې دنیا کې به چا نه کړې مړي باندې به لاس تږدي او د خدای په حکم به جملېږي داسې بچې به دا ولې ورته مخکې نه وایي چې ته پوه شې چې تا بچې دا کار کولی شي برګې جوړولی شي د خدای په عزت لون جوړولی شي د خدای په حکم مړی جمدې کولی شي د خدای په حکم نو چې داسې بچې خدای درکوي نو فکر مه کوه داسې بچې د له خدای بې خاوند هم درکولی شي بچې شو چې د بچې درد پیدا شو قرآن شریف کې الله ګوره موقع په موقع د حضرت مریم حیاته ګوره موقع په موقع چې کله د بیماری درد ور باندې راغی فاجاءها المخاض الى جذع النخله درد پر راغی نو بار ته لاړه یا خدای دا به څه کي وسره سوچ دي سوچ فکرونه دي یو دا چې د بچي پیدایش څه اسانه خبره نه ګران کار ډاکټران وایي چې په دردونو کې د دې نه خطرناک دل بند نشته او دې وخت کې د زنانه سر ته زبردست خطر ای بچ بشیو که بچ بنشي ډېرې خبرې دي پکې روم دې درد دی تکلیف دی ډاکټر نشته طبیب نشته دایم نشته یریږي غریبه چې چاته ویمه چې راشه ماته کښېنه خره بوی دا بچې د کم دی نو څه چل دی کړی دی اولاد د کم دی نه راغی نه دایي ته ویلی شي نه ډاکټر شته او نه طبیب ته څوک نشي او د الله سره ډاډه ده چې الله دا فیصله کړې ده ما ته خپل ځان معلوم دی چې زه بلکل پاک یم هېڅ قسمه د ما ټچنګ نه دی شوی ګوتې چا نه دي ما سره ټچ کړی لاس چا نه دی راوړی بلکل پاک یم نو ډاډه خو ده دومره خو فطري یاره خو سړي سره یې که نه هغه طبعي او نفسیاتي اثر یاره خو سړي سره یې داړه چې ته غریبه لرې او د دشت و بیابان یو ځان له ځای ته او د کجور یو تنه وه بلکل اوچه تنه نه پکې څانګې شته او نه پکې بل څه شته اوچه تنه ده هغې ته کېناسته او څه وایي یا لیتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا خدایا چې دې نه مخکې مړه وې نو څه خبره اوس به خلک څه وایي که زه زرها خلکو ته ووایم چې نه ګورې ما ګناه نه ده کړې مني څوک بچې سنګ بې خاوند نه راغی بچې سنګ پلار نه بغیر راغی مني به څوک یاره غریب ګوره حیا دې ته وایي مخکې ورځ کې مې اخبار کته امریکا کې یو ډمه اخبار کې مې ولیدل یو بیان یو ډمې چا سره دوستانه ده خبره خو لکه یو ګوټې د حیا ده خو د خولې د مراده چا سره دوستانه ده نو اخبار لیکلو
چې د هغې په ماشوم تم یو 2-3 میاشتې پاتې دي کېدو ته او چې چا سره دوستانه د نکاح هم ورسره لا نه ده شوې، نکاح به وروسته کېږي، بچي پیدایش نه پس به نکاح کېږي. خلک په بې حیایۍ نن فخر کوي، جنۍ د هلک سره په دوستانه فخر کوي، هلک د جنۍ سره په دوستانه فخر کوي. نن سبا په بربند سر نن خلک فخر کوي، نن په دوپټه کې ګرځېدل شرم ښکاري او بربند مخ باندې او بربند وجود ګرځېدل دې باندې خلک نن فخر کوي او دا د خدای عظیم لعنت دی. په دې فخر کول د خدای قهر او غضب لا چلنج ورکول دي، خدای سره جګړه کول دي. حیا اوچت شی دی جناب، ناچلاله غریبه پریشانه ده، یا لیتنی مت قبل هذا. خدایا درد او تکلیف په یو طرف ته کړه، خلک بسوي. او دویمه خبره ده چې یوازې زمانه ده کنه، د زکریا غوندې سړي ستا تربیت کړی دی، د زکریا د بیبي تا تربیت کړی دی، او زمونږ د بیت المقدس د امام لورې او د بیت المقدس خدمت ته وقف شوی، نو دا بچې د کوم نه نه راغی؟ خلکو له به څه جواب ورکوم؟ یا لیتنی متو که دې نه مخکې مړه وې څه ښه به وه، وکنتو نسیا منسیا. الله که یېره په تېره ویاړو په دنیا کې راغلی نه وي، د ما دا نوم چا نه پېژندلی نه. الله ورته څه وایي؟ الله فورا فرشته را لېږي، وهزي الیک بجذع النخل تساقط علیک رطبا جنیا. الله ورته خپلې کرشمې ښایي، وایي دا کمې ونې ته چې د ډډه والی یو ډیکه والا ورکړه، لږ غوندې ډیکه ورکړه. ونه خو څوک نه شي لقولی، خو لږ غوندې وړقوه. ونه چې څنګه وړقوله، الله ونه زرغونه کړه او پکې کجورې منقل. دا کولی شم ستا پاکي نه شم کولی. وړقوه لږ غوندې چې وړقوله کجورې دې پرېوتې، وخوره دا ګرمې کجورې. دغه وخت کې زنانه ته د ګرم شي ضرورت دی. او الله ورته وایي لاندې وګوره، په دې وچه ځمکه لښتې مې درته جاري کړ، لاندې لښتې روان دی. لاندې وکتل ښکلې مزېدارې دي، یخ اوبو لښتې بېګ او د اوبه ډکه مې راځي، کجوره کې څانګې او میوه ډکه مې راځي، او کجورې نه میوه راوځوړېدله، هغې وخوړلې اوبې ورپسې. دا الله خپلې کرشمې قدرتونه کوي چې ګوره دا کار کولی شم، ستا صفۍ به م کوم پروا مه ساته. بچې پیدا شو، غېږ کې ونیو چې په لاره را روانه ده، نو خلک ورته ګوري، او مریمې انا لکې هذا، ماشوم د کوم ځای دی؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغیا. او مقته چې دا د څه نه یېرېده او مقته ټکې وویلی شي، لار خو دې هم خراب سړی نو، هغه زمونږ د بیت المقدس امام و، مور خو دې هم بدعمله نه وه، زناکاره نه وه، دا تا چا ته پکې لاړې؟ نه پلار ته لاړې نه مور ته، پلار دې هم ښه سړی و، مور دې هم بدعمله نه وه، دا بچې د کوم ځای نه راغی؟ الله ورته وایي ته به غږ نه کوې، بچې به خبرې کوي. که ته زرها وې ستا خبره څوک نه مني. فاشارت الیه، وی دې ماشوم سره خبرې وکړې، وی کیف نقلب من کان فی المهد صبیا. د زانګو ماشوم سره څنګه خبرې وکړو؟ عقلمند دا خبرې کوي؟ زانګو کې چې کوم ماشوم زانګي هغه سره څوک خبرې کوي؟ دیو سره لا گپ نو شروع کړي چې عیسی علیه السلام وی قال انی عبد الله، دا خدای بنده، الله بنده، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. الله زما متعلق مخکې نه فیصله کړې ده چې ماله به خدای نبوت هم راکوي، ماله به خدای کتاب هم راکوي. یو څو ماشومانو په ماشوموالي کې خبرې کړې دي، یو پکې حضرت عیسی علیه السلام چې خبرې وکړې خلک پوه شو. ماشوم ته ګوره زانګو، خبرو کولو ته ګوره، او ماشوم خبرو وخت کې دعوه کوي چې ماله به خدای نبوت راکوي، او دا فیصله مخکې کړې ده. آتانی د ماضي صیغه مستعمله، او دا فیصله الله مخکې کړی چې ماله به خدای کتاب راکوي، ماله به خدای نبوت راکوي. پاک دامنه ښځه وه، خدای صفۍ راوسته که را نه وسته؟ ومنله خلکو، او واقعي ومنله چې بیبي مریم پاکه ده، نیکه ده او پاکه ده او حیا. پاک دامنه جینۍ دی، او د پاک دامنه تربیت چا کړی دی؟ حضرت زکریا علیہ السلام و دادا بی بی. پرده اوچت شد، خیا اوچت شد. بی بی اسماء دا نبی علیہ السلام خیلی و، دا حضرت ابوبکر صدیق لور و، او دا حضرت زبیر بی بی دا. یو دل نبی علیہ السلام پلار روانو، صحابه مرسل دی، او دی بی بی اسماء چونکہ پرده لا دا پرده دا حکم نو نازل،
نو د پردې نه مخکې به خلکو دا مخ د یو بل لیده په لاره به ګرځېدي یو بل سره پټو ته به هم تلې نو دې اډوکې راغونډ کړي وو د خپل پټي نه دا هغه اډوکي په سر باندې راوړل کور ته نو چې نبی علیہ السلام ورته وکتل چې دا خو زما خیلې د بی بی اسما ده او د ابوبکر لور ده نو زری اوښ سملاو اوښ ته اواز وکړه لکه سانډا یا غوی چې بنده کېږي کوم اواز ورته کوي حل سملو اوښ یې سملاو چې سمېلاو نو بی بی اسما ته اشاره وکړه شاته ورسره کولاوځي او په اوښ باندې د زنانو دپاره یا د دویم کس دپاره لکه په دې سایکل چې د کیریل غوندې وي که نه دقسې ځای به ورته یې ویې دلته راځه ما سره کښېنه هغې مخ بل طرف ته واړه نه راتله علیه السلام ورته اشارې وکړې صحابه ورسره دي نه راتله حیا وکړله نو نبي علیه السلام اوښ پاسه او کور ته لاړ نو هغه چې بیا لاړه نو زبیر ته وی زبیر وی دقه چلو شو نبی علیہ السلام سره صحابه وو که یوازې پیغمبر علیہ السلام بیا به خامخا ورسره اوښتره چې نور صحابه وو نو ما له ډېره زیاته حیا راله چې د صحابه د ګڼو خلکو په مخ کې زه یوازې زنانه په اوښ سوری م ورسره روان دې ته حیا زبیر وی چې ستا دا اډوکي په سر راوړل دا په ما ډېر ګران دي که د نبی علیہ السلام سره په دې اوښ شاته سوراوي خبرې کړې زه اوس به د یو خادم ونیسم نه به د پټي خدمت هم کوي او د اس خدمت هم کوي دمره حیا او په صحابیاتو پرده پکې وه اوس پرده کوم ده په ښځو کې بې پردګي انتهایي لوی جرم د نبي علیه السلام مبارک یو صحابي دی حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه یو جهاد له نبي علیه السلام ولېږه یو علاقې ته هغه علاقه کې یهودیان ډېر زیات وو عیسایان هم پکې وو یهودیان هم هغې ته پته وه هغې وی چې دا مسلمانان خو بهادر هم دي او هر ځای کې فتح او کامیابي مونته را خو یو چل ورسره کوو که په دې چل هم دا اخته کړل نو بیا ممکن ده چې بیا ګټه به زمونږ وي چې میټینګ یې وکړو څه چل به وکړو بیا داسې وکړئ چې دا زنانه خپلې راوباسئ او دا بربنډه کې مخونه ولا ښکاره کې او لاسونه ولا ښکاره کې نو چې دا صحابه څنګه راشي زمونږ د ښځو ته وګوري که نه دې مخونو ته او دې لاسونو ته وګوري زړه کې به یې غلطې وسوسې راشي د الله مدد به دې پورته د الله د رحم فرشتې مدد د الله څه شی دی د الله د رحم فرشتې د رحم فرشتې به پورته شي لاړې وشي چې د الله د رحم فرشتې لاړې مدد لا بیا راته نه شي ټینګېدی همدقسې وکړل چې دې سنګ پاکلي ورغلل هغې ورته ښځې او جینکۍ راوستې او په عجیبه شکلونو چاله منګې ورکړې چاله کوزه ورکړې چاله کپړې ورکړې چې دا په دې لښکر کې ورشي او دا خرڅ کړې په دې نیت ورشي چې دا سامان خرڅو نو خامخا به د سره جوړه جاله کوي داسې خو به راته نه ګوري نو وجودونو ته به مه ګوري د خدای رحم به پورته شي چې دې په دغه بانو سیزونه میزونه اوس هم دا بعد جینکۍ په دا کوڅو کې ګرځي او دا شیمپان ویمپان او دا صابونونه مابونونه خرڅوي د کمنۍ مشهورتیا لپاره دا د کمنۍ مشهورتیا نه کوي دا ګناه تالکان بلي دا د انجوز ګنده جینکۍ دي ګنده ښځې دي او په دې لارو کوڅو کې ګرځي لپاره چې دا سړي بې حیا کړي د دې نور څه مقصد نه دی چمپوګان ولې په تورنګو کې په مردو کې نه خرڅېږي دې لپاره دا په بازار کې دا جینکۍ چې سوداګانې خرڅوي دا دکان په دکان ګرځي اوس ځای په دې مخکې ورځو کې په لاره تلو په لاره کې جینکۍ ولاړې هلکان هم ولاړې جینکۍ هم ولاړې او موټرو ته اشارې کوي او سامانونه ورسره دا خرڅو ډېر موټر والا ورته ولاړې څومره زه حیران په دې د بې حیایه دور شروع شو خو دین بې حیا دغه خلک خو دین نه دین لري موږ وځې دین نه لري شو موږ ولې خپل پیغمبر پرېښوده د پیغمبر طریقه هم پرېښوده نو چې هغې دغه سامان مامان راوړه د مسلمانانو لښکر کې رادل نه شو نو حضرت سعد ابن ابي وقاص چغې کړې قل للمؤمنین څنګه دی یغضوا ابصارهم مسلمانانو ته حکم وکړي چې نظر ښکته کړي بس یو آیات یې ووایي قرآن شریف کې الله فرمایي مسلمان ته چې نظر ټیټ که ښځو ته مه ګوره او ښځو ته هم الله حکم کوي یغضضن من ابصارهن چې تاسو نظرونه ښکته کړئ او سړو ته به نه ګوره سړی خو به قطعا پردی ښځې ته نه ګوري او ښځه که سړي ته ګوري د ضرورت په بنیاد کتې شي خو د شهوت په نظر به نه ګوري په غلط نظر به نه ګوري که نیت کې نقصان راته نو بیا به نه دا ښځه به هم نه ګوري چې دې لازم که د قرآن ایت یې وي چې نظرونه ښکته کړئ بس صحابو نظرونه ښکته کړل یو ښځې ته چا ونه کتل هغې چغې وي داسې په دې وخرڅوم دا په دې خرڅوم دا په دې دا په دې نظر ورته نه کښېنېغ روان دي علاقه فتح شوه مسلمانانو له خدای بری ورکړه چې واپس رالل الله
چې واپس رالل نو نور صحابو ته تپوس کو وی علاقه فتح کړه وی کلی څنګه او کوټي څنګه وی بلډینګونه څنګه دغه علاقې چې کوم جهاد د نو کوي تپوس کوي عمارتونه څنګه هغه وته سوي وی موږ عمارتونو ته نه دي کتلې موږ کوټو ته نه دي کتلې وی علاقه څنګه فتح کړه بس خدای راکړه جنگ موږ خدای علاقه فتح کړه وی کوټو ته ولې نه کتل وی مشر امام اعلان وکړي چې نظرونه ښکته کوي هغه دومره عمل دی وکړي چې دلته خو بزمکه ته ګورو نظر بخکته کو چې بیا د کلی علاقې کوټو ته بلډینګانو ته نظرونه قرآن باندې نظر بخپل کوتا ساتي سړی به پردو خزو ته نه ګوري دا لکان ټول اوس په لارو کوڅو کې ناشتي پردو جنت کوته دا سخت په شریعت کې جرم ګناه ګوره زنا یوازې د اندام زنا نه ده په دې سترګو نبی علیہ السلام فرمایي زنا العين النظر په دې سترګو چې ته پردو خزو ته ګوري په بد نیت دا بد نیت خامخا راځي نو دا زنا سترګې زنا شو دا غوږ سره چې په غلط نیت د یو خزي आवाज اوري د جبه سره چې په یو غلط سوچ او غلط نیت باندې بل چا سره په دې جبه خبره کې دا زنا شو دا جبه زنا ده یوازې د اندام زنا الله دې مسلمانو سره نو بالکل پردو خزو ته قتل په شریعت کې منع او دا کرانګي خزل الګ ته قتل لکانو ته قتل په بل نظر په څلور مذهب ناروا حرام د قران په نظر کې حرام او د پیغمبر د حدیثو په نظر کې حرام شریعت کې ډېر لوی جرم او لوی ګناه پرده اوچت شه دی رونو ګل برقه پسره وې زنانه وتا غټ غټ صادرونه غټ غټ پړونی پسره وې قسم په خدای دا د غیرت تقاضا او د حیا تقاضا او د ایمان تقاضا پدې انسان بدی نخکاری پدې خخکاری نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اختر پر یو ځل اعلان وکړ وی خدم اختر منزل روزه او چې کومه خزي منځ نه کوي املان سره وباسه یو بیبي او توحید الله رسول ارچا سره خو پړونی نشتا نو څنګه بزي نبی علیہ السلام دا ولوي چې به پړونی ګرځي بلکې څه وی لتلبس صاحبتها من جلبابها بل مرګري دی ولا پړونی ورکی را بشي تقریر به ووري دعا کې به شرکت وکي او بیبي عائشه صدیقه فرمایي بخاری شریف په نور کتابونو کې دا روایت ده وی دا سار منځ چې بکله او شو او خدي به سار منزلت له جمعه تا نور خصوصا سار کی تیاری او سار بتلے نو متلفعات بمروتهن نو غټو پړونو کې به ځان ران غسته ما يعرفنا ما يعرفهن احد چا به جندل نه چې دا څوک ته دا څوک نه دومره حیا خلک پړه دا نه به پورا پرده کوي ګورینو د تر د زوینه به پرده کوي ماما د زوینه به پرده کوي د ترور د زوینه به پرده کوي لیورنه به پرده کوي البته کور کې لیورونه یو ځای وسیږي د ضرورت دې زمانہ کې فتنه جوړيږي که الک واجو کې وي چې د خونو سم نه ور سره نه غم جوړيږي فتنه جوړيږي او د ضرورت په مخ کې د یو بل مخ ته ګوري نو خیر جواز شته اشاوت په نظر باندې لاس بنور کوي لیور با بالکل روندار لاس نور کوي چې په خیر راغ نن سبا په موټر سایکل لیور سره سوال ده لیور نه لاس راته کړی د خېټه نو په موټر سایکل سوال ده وسره د تلویزیون سره په موټر سایکل سوال ده د ماما سره په موټر سایکل ډوړه ده د ترور سره په موټر سایکل راته سوال ده دا په شریعت کې ډېر به جرم وګڼه موټر سایکل ولې سوال کېږي وسه شریعت کې ګناه ولې کې نه ورونه دي له پلار اولاد د کور کې په کار راځي چې شخونه کېږي د مقوتل کې هغه نه زیاته فتنه جوړي نو خیر دې که سلام السلام علیکم وعلیکم السلام مختو ګوري خو بیا دې نور وجود پرده کوي لاسونه دې پټ ساتي خپل پټ ساتي یو لیور سره په یو کور کې بجون نه نتی اې نه غټه فتنه جوړي نو په دې وطن کې جوړي شي دا فتنه شریعت د حکم پابندي به او تابعداري به کوي شریعت لاندې د گیټونه برابر په بالکل مخکاري داخله نن سبا د خلو د گیټونه بل ټول غني مخپېخ کاری قسم ساخي ښکاری د خلو بیا مون سره بسکو د شریعت حکم د توې د شریعت حکم داده کله یو خل سلورم ایسا اندام ښکارا شو مونږ نه کیږي اوس کوم خدای چې د جارجټ لوپټه سیپون لوپټه په سرکلو دا پکې مونږ کوي نو د سر وخت پکې ښکاری کنه تاسو نه تاسو کوم ټول اندام ښکار شو سر پورا اندام د ښکار شو سټ اندام د ښکار شو مړه ښکار شو او په دې نری کمیس کې ټول لیچ ښکار شو پنده ښکار شو نو ستا سلو پنځان د مخکاری مونږ کم دی نو یو اندام کې سلورم یې ښکار شو مونږ نه سېکی سرخکاری مړه ښکاری سټ ښکاری لیچ ښکاری خپې ښکاری مونږ نه سېکيږي مجرم ہے گناهګار ہے فاسق ہے
فاجر مونږ نه کېږي په کوټه کې چې په داسې ځای کې ښځه ولاړې چې دروازه بلار پسې جلنده کړي او خاوند دې امني او بچي امني هېڅوک امني نو بیا هم عورت به پټوي په مانځه کې به پټوي مشکلات سړی چې مونځ کوي نو اندامونه به د نامه نه تر د کونډو پورې مکمل پټي لاند او که یو انسان وي چې دا بړه کوټه ده او په کوټه کې دننه خو څوک نه بربند مونځ به حکم نه کېږي ښځه وایي دا خیر ده او کوټه ده مخ به ښکاره کړمه او دا خیر دی مخ ټیک ته لاندې تلي به لاسونه ښکاره کړم پروا نشته او لاندې د خپو تلي به ښکاره کړم پروا نشته خو چې مټې ښکاره شوې که هېڅوک هم نه دا مټې ښکاري مونځ یې نه کېږي حضور پاک فرمایي اخره زمانه کې به داسې ښځې کاسیات جامې به اغوستي خو عاریات بربنډې به مایلات ممیلات سړو ته به ځان مایل کوي او سړي به ځان ته را مایل کوي او په لاره کې دي رؤوسهن کاسد البخت یو قسم مخان دي په عربو کې د هغې دا قبان اوچتې یو طرف ته مایلې وي په لاره کې دا سر به داسې یو کوټې کوږ وړي چې دا خلک راتل په نظر شي الله حضور پاک فرمایي د جهنم خشاک دی دا ښځې دا خشاک دی د جهنم نبی علیہ السلام فرمایي چې الله راته یو معراج لتلم نو الله یو تنور راته وښو تنور پشان غارو او پکې بربند الکان او بربند سړي پراتو او چې لمبي به داسې اوچته شو نو ما به وی چې دا بار را غورځېږي بیا به لمبه ښکته شوه او چغې وایي پکې تپوس مې وکړه د جبریل او د میکایل علیهم السلام نه دا څوک دی وایي دا ستا د امت هغه الکان او جنکۍ دي چې بربند زناکار او بربندتوب به دا د قبر عذاب بے حیایان بزان ساترون بے حیائی خطرناک جرم دے پردہ بکے پردہ کے حیا دا حیا ایمان دے امام بخاری وئی الحیاء من الایمان کتاب الایمان کے امام بخاری وئی بابے جوڑ پڑ دے الحیاء شعبت من الایمان امام بخاری وئی الحیاء من الایمان ایمان دوئے سر حیا او فرمایي نبی علیہ السلام اذا فاتت الحیا ففعل ما شئت چې حیا د کلی بیا چې د څه خوښي کوه نو نه کانه کې مور چې نه کې خطر بیا چې مور نه کړه بس جن بختور دی مور پردگار او جن بختور دی اے شیخ عبدالحق دهلوی رحمت الله علیه واته لیکل وی یو ځکه قحط خلق رالل او علماء پس چې قحط او باران نه کېږي ساروی مړ شو غیاګانې نشته او بن لاندې جوړې شو نشته سبق او علماء دا طریقه خو نه چې بار روزه او صلات استسقا وکړو استسقا مون نو خدای ته بجړو کو ټول بارو وتل ماشومان مو استل خزه مو استه او سلیم وتل او چې خدای ته وی او جالي فریاد کوي لیکن اوریاز نشته یو الک په قافله کې روانو چانه تاسو کو دا خبره وره چانه تاسو کو ویدا خلق سره راوتل جلسه جلوس تسدي دې علاقه کې قحط دی باران نه کېږي ساروی او انسانان د لوګو تند رمل شو نو بیا نو دا منځونه کې او چې وي خو یاد نشته سور مر دینو او دې کې چې د باران وکم هغه لکه ورغه پاره کې جاوه کې دنه د مور او پکې جاوه کې دنه دا غمور پلاوي دغه سیونه پړونه پلاو او یا الله تا ته په درجه زما د امور ډیره پاک دامن الله تا ته په درجه زما د امور ډیره حیادار ده الله تا ته په درجه زما د امور د پړونه چا نه دي لیدلې خدای زما د امور په پاک دامن او په حیا د نسوال قوم په قوم بارانو کا دعا اعلان خلاص کړی چې اولیا درالو په خلکو بارانو شو خلک راغل یله دالې سوکل دا سوق دی په دا کې جاوه کې ویلا زما پاکه مور ده ما ته چې کله ضرورت پیښ شوی د مور پلو مې نیولې خدای ته سوال کړل خدای پاکه کار کړل دې ته مور وایي نن سبا مور سره بچي کینا ګرمي دا وزاده موږ خیر دې رستګو کې نه جوړه بشي بچي ګیره خدای سره خنخکاری زوی سبب سو ګلورغور نه درکې او خدای ښا مور وته وایي دای ته پودلې مردار او خدای دا ګیره دې ګلورغور بسوک نه درکې دا ګیره والا جوړ به خدای پاتې من سار وخت دې پلار وته وی आवाज ور کی دا بچی الک پاسو چې مانځل راځي اې دې اتوار ورځ پرې کې راځي لک دمشي دا خالی پر دمکې نه خو سکول ته په وخت پاسو مل خو نشو دا ګل پر چې سکول ته په 15 بجې پاسو جامع ورته چې دوغاخي پرتوګه چې دې مړ نشو او د اتوار پر چې خدای له پاسه دی مری مې په بچو روجي نه نشي ا بچی منی سا نه پتاله نه وړي پتاله نه دی پر لور به روجي وړي اے بچي خیر دې لا معشومه ده پتا نه وړي دای مردار خبيثه دې زمانه دا خله د دین نه لري دې دین خله وداري
ولې تربیت نه دی شوی، قرآن نه ورځي، پیغمبر حدیث نه ورځي، اخلاق نه دي زده کړو، ډرامې ګوري، ټولو ټي وي ګانو ته ناستې دي، ټولو په کمپیوټرو باندې فلمونه ګوري او ټولو په ډیشونو باندې پردې ښځې او فلمونه ګوري. دا ښځې به جنت ته لاړې شي؟ دا د جهنم خشاک دي دا ښځې دې زمانه کې. نو ځان سره یو ځای کېنولې په ډش باندې په انډیا فلمونه ګوري. د خدای نه لمونځ کې مونځ قبلېږي، اخوا د ګمراهي په کور کې شروع کړې ده. هلته د کمپیوټر لګولې په هغې باندې تصویرونه ګوري، هلته اخباري رسالو کې اخبار جهان او دا قسم قسم د ښځو تصویرونه ګوري. سړی وروړي دا ښځو ته ږدي، لور ته ږدي مخکې. خدای نه حیا په کار لرو، دا څه کوم په کوم طرف روان یو؟ خدای منو که نه لرو؟ قیامت شته که نشته؟ قبر شته که نشته؟ نظام که ښه کې د لور ښه تربیت وکړه او ښځو سره ښه سلوک وکړه. ښه سلوک دا نه دی چې ته بېدینۍ ته پرېږده، نه دینداره که ښځې، خو یاره ښه سلوک به سره وکړه. ښه څه ته وایي؟ د ښه مثال به هم درکړم. یو سړي نه ښځې نه غلطي وشوه، چې غلطه تې وشوه، دې ته حتی خبره ورسېده چې خاوند ورته وی چې باس زما ستا بله ګزاره نه کېږي، طلاق در کوم. ښځه ورته څه وایي؟ وی راکړه طلاق. نو څنګه ده؟ خدایه دې بلا سره وڅکې، که طلاق مې وله ورکړه نو زه خو به بله ښځه وکړم کېږي، خو دا خواره دا مرداره به څه کوي؟ په دا کوڅو کې به ګرځو. طلاق یې ورنه کړم. څه موده پس دا سړی مړ شو، دا سړی مړ شو، چا په خوب کې ولیدل، وی الله د سره څو کړل؟ وی الله او ډېر ګناهګار و دا سړی. وی چې الله ته مخامخ شم، وی ما ته وی ای بنده ډېر ګناهګار یې چې اوس دا سټ ته توکم جهنم کې دې وړم، خو زما په بنده دې یو وخت کې رحم کړی دی، زما په یو بندګۍ، او که تا پې دا رحم نه وی کړی لوی ګناه کې مبتلا کېدله، نو زما په هغه بندګۍ دې رحم کړی دی، نو تم زما بندې په تا رحم کوم زه جنت ته. دې ته ښه سلوک او چې ښه تربیت وکړي، تا سره به د دین په کار کې مدد کوي، د دین په کار کې به سره مدد کوي. د هغې مثال هم درله درکوم. یو ښځه وه، نیکه ښځه وه، او خاوند ته به یې د نیکۍ ترغیب ورکوه، صدقه کوه، خیرات کوه. دې ښځو کې د خیرات دا ماده وي، نور یو بربنډې ګرځي خو خیرات کوي. خیرات دا ماده پکې وي، صدقه پکې وي. نو هغه خاوند ته به هم ترغیب ورکوه. کور یې داسې ځای کې چې یو چوک غوندې و، د بانډې نه به خلک راځي، پنجاب کې بانډې نه به خلک راتل، په هغه چوک کې به ودرېدل او بس نه به ختل. داسې وخت نو ابدي مېلمانه کول. دې ښځې به ډوډۍ ورکوله، حتی کې ځان له یو مکان یو کوټه جوړه کړه چې که څوک ماښام مازدیګر دلته پاتې شي او بس دې لاړ او د شپې انتظام یې دلته موږ سره به شپه کوي، ډوډۍ به موږ ورکوو، اوبه او چای به موږ ورکوو. یو ځل یې دې خاوند ته چا وویل دا ښځه خو به دې خیر ته کښېنئ، بعضې خلک وي شیطانان، خیر ته به دې کښېنئ، ځمکه اوبه اوس خرڅئ. ولې؟ نو یا خیر خو چې څوک مېلمه راغی ډوډۍ پې وخوره، نو هغې خو ځان لکه د پیرانو لنګۍ شروع کړی دی، او چې څوک دې ډوډۍ ورکوله باندې کوټه باندې بېله جوړه کړه، او چې څوک هم د بس نه پاتې شو نو خوراک ورکوه. خاوند پې پېښ شو، ښځې له راغی ښځې بس یې کړه، که دې کور له څوک منکر راغی مېلمستیا به ورکړو، خو مونږ خو د کلي ذمهداري په ټیکه نه راغېشتې، چې دلته مولا کور جوړ کړی دی او څوک راځي او به ډوډۍ خوره او لنګر هم شروع کړی دی، په قلار کې د ما له وسه نه کېږي. ښځه خفه شوه چې خدایه ای سړي زموږ رزق کې کمې راغلی دی، وی بس ته پرې په قلار کښېنه، به زما پلار نه که جایداد نه شم خرڅولی، ټول کلي ټیکه دی اخېستی. چې بند شو، یو ځل یې ښځې ته وایي زه چې ځو پټو ته، بس ته لاړ شو، پټو ته لاړ شو. ښځې خو د خدای د ورځ مونته چې دا خاوند په څه پوهېږم چې لاړل پټو هلته لګیا دی، ارټ ګرځي اوبه راوباسي. دا ښځه لاړه ارټ د کوي په غاړه کښېناستې اوبو ته ګوري، خاوند یې چکر ولګوه، ای ښځې ځو نه، زه چې ځو چې روانه شوه، ولږه سړیه بیا ورله د کوي ته نیغه نیغه ګوري. سړي ول اواز ورکړ، ای ښځې ناوخته دی، زه چې ځو چې را روانه شوه څو قدمه، بیا ورله کوي ته نیغ نیغ ګوري. خاوند دې د کوي کې څه ګوري؟ دلته نه پروتې دي، یاره وي دوی کوي ته ګوره، بیا اخر څه پکې ګوري؟ وخت دې هسې کوي ته سر ښکته کړی دی، نه دې سیل وکړه، نه دې پټۍ وکته او نه بل څه. هسې وي سړیه دې زړه کې مې یو سوچ راغی، ډېره ښځه هوښیاره خو داسې وي که نه، وی دا سوچ مې په دې راغی چې دا ارټ ګرځي منګوټي تاویږي او د کوي نه اوبه راوباسي، دا به کله کمېږي؟ په دې سوچ کې مه چې دا کوي به اوس کم شي، اوس به کم شي، اوس به دا سطح لاندې لاړه شي، او دا کمېږي نه. دا ورته ګورم ای قمقلې ښځې، قمقلې دا نه کمېږي زه چې ځو، دا چې څونه اوبه راوباسي لاندې نه نورې راوچتېږي، دا کمېدو والا نه دي، دا ټول پټي به سیراب شي، خو دا کوي کمېږي نه، دا نه کمېږي. او که دا منګوټې بند شي نو زیاتېږي، وینه په خپل ځای به ولاړي.
منګوټې که بند شي دغه ستره د کی په خپل ځای وي او که دا چلیږي بیا د کی دغه ستره کمیږي بنا وی ښه وی او سړیا وی دغه زمونږ د مال د منګوټیم ده کنه منګوټې چې څومره چلیږي مخلوق له سخا ورکه نو کمیږي بنا او کله ورکه دغه منګوټې به تلر کې خو به هم دغه شي اون خو پوه شو چې دا خو د پاک عجیبه تور عالم او پوه دکلم وی زه خزه بیا بخپل سخا شروع کو چې څنګه مخ کنه و کله چې نیکی خاون بنې کی کله چې دینداري خاون به دینداري کله چې حیا نه کوي خاون هم حیا نه کوي او چې خزه دیندار او نیک ده بچي بم دیندار او نیکان وي خزه ته د حضور پاک د بیبیانو واقعات بیان کړي خزه ته د علماو تقریرونه واوروي خزه ته د پردې د احکامات واوروي قسم دې په دین کې او په احادیث مبارک او په عمل کې چې کم د دنیا او د آخر خیر او لذت او ټیسټ دی خوند دی کله د دنیا په فحاشۍ او په بد عملۍ کې شته خوند خو په دې کې خوند خو د حیا په جامه کې دی د دنیا خو لږ ژوند تیر بشي او چې اخر د خشي او د دنیا د ژوند د بچو د خشي زمارونو په خپل خزو باندې په خپل لونو باندې دا رحم مکوي چې دی بربنده ګرځي دا رحم په مکوي چې دی نری لباس اچي دا رحم په مکوي چې دی تصویرونو ته ګوري نه په دې کې سردنه شوکا زور ورکوي تاسو باندې کې د رحمت فرشتي دي دا ناراضي حضرت ابراهيم عليه السلام چې کله ورته غوردو پټاله کېلم یو مخصوص ټالو دا کله څه په نشو ورغوردولې نو ټال نو چته ده زور کوي فرشتو نیولې البته اور دی بلیږي شیطان د انسان په شکل کې راغی وزارت یو چل خیمه دا څوک چې ورته جنکې راولې سرونه ور سر تور کې جنکې راولې سرونه سر تور کل تال سپک شو په چټاله دی کاوه ابراهيم عليه السلام د ور میاستا ورده ودا څه چلو شو ودا د رحمت فرشتو نیولې چې کله سرونه سر تور شو د خدای د رحمت فرشته لاړې نو کم کور کې چې خزه به ستري کوي په کور کې دنه د رحمت فرشته ناراضي نو چې د رحمت فرشته ناراضي نو رزق برکت د کومه راځي مال کې برکت بني جون کې برکت بني روح صحت بدمني فرشته لاله ممکن نه چې دغه وخت د خدای وبا راشي دغه لږ سات کې د خدای غضب راشي د خدای وبا راشي بیا وته منځونه ورکې صدقې بم کې واغه تندر خو براغلي کنه دا خلک شکایت کوي دا چل دی تا یو وخت به ګناه کړی دا ګناه له وجه د رحمت فرشته لاله د خدای قهر نازل شو تندر را پریوت نو چې تندر را پریزو قهر نازل چې سیلاب راشي نو رسته بیا پښته وه بیا کار نه کوي دمارونو خزو باندې لونو باندې خويندو باندې دین زده کې پرده وتاو خای حیا وتاو خای شریعت وتاو خای او د موږ د خپل پیغمبر مبارک قربان شم چې کم دین موږ راوړی دی او کم شریعت موږ راوړی زموږ په د دنیا هم خیر دی زموږ په د آخرت هم خیر دی په دې عمل کو او دا موږ ته خدای حکم کوي ایمان خواندانو وانفسکم واهلیکم نارا ځان او خزي بال بچ ټول جهنم د اور نه بچ کې هغه اور چې دغه خشاک انسانانو کانی دی چې کومه فرشته په مقرر دي نو نه په جبا او نه په لپ چاره هم ناراضي چې خدای وته سکه وای هغه کوي دعا کوي چې الله به موږ رحم وکړي جمعه مونږ کې یو رکعت گیر نشي نو سبا کوي نو بس یو رکعت عام په شان به ودی کې یو رکعت به امام سره وکيو بزانلو پسې وکيو د عمر ګرې دغه د عمر جو دوی غختره او خسرې د ګردو بیمار دي الله دې ولا روغ صحت ورکړي الله دې ولا شفا ورکړي دم څه کاروبار شروع کوي الله دې له خیر او د برکت کاروبار درکړي او د کور مسائل دی الله تعالی دې مسائل په خیر بدل کړي رب ذل جلال دې زموږ په حال رحم وکړي زموږ زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي د رسوایو د بیدت جن الله په امن امان کې وساتي الله زموږ د حیا جن نصیب کړي خدای د رسوایو د جن مساتي الله د حیا جن نصیب کړي خدای د رسوایو د جن مساتي الله مریضانو لم شفا ورکړي کورونو کې هسپتالونو کې چا بیماری ته ول شفا ورکړي روغ صحتونه ورکړي سو قرضداران قرضونه اخلاص کړي سو په پریشانو کې پراته دي پریشانه ټینشنونو په خوشاله باندې بدل کړي رب ذل جلال زموږ د اتفاق جوړ نصیب کړي خدای که څوک مردگان او پاتیوته مغفرت نصیب کړي او که څوک بیماران دي بسوینګری دي داغي روغ صحتونو ته دراز عمرونه نصیب کړي د نبی رسول الله په نقش قدم روان کړي د شیطان د چالونو نه مساته اخر وخت په خدای کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول زمون د دکان پتا یاد لرئ صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سیڈی سنٹر نشتر آباد براستا
مدینہ مسجد نیز سکندرپورہ چوک پشاور شهر د حنیف الله او قدرت الله د کیسټو خپله دکان موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 او بل نمبر دے 0345 91 47 115 کلی باز د چا بنات نبات خوراک شي کړي سورلی پتا زیس زبای خاک شي کړي سورلی پتا زیس زبای خاک شي کلی باز د چا بنات نبات خوراک شي کړي سورلی پتا زیس زبای خاک شي کړي سورلی پتا زیس زبای خاک شي دنیا ټګا بد سرا سحر غرا دنیا ټګا بد سرا سحر غرا پسر د دې اکثر خلق کا واکشي کړي سورلی پتا زیس زبای خاک شي کلی باز د چا بنات نبات خوراک شي کړي سورلی پتا زیس زبای خاک شي کړي سورلی پتا زیس زبای خاک شي دنیا دار بسم پلارا د شرکم زی دنیا دار بسم پلار د شرکم زی د دنیا شراب یہ مست کاندی هلاک شي کړي سورلی پتا زیس زبای خاک شي کلی باز د چا بنات نبات خوراک شي کړي سورلی پتا زیس زبای خاک شي کړي سورلی پتا زیس زبای خاک شي دا زړه نبی یاران نسی دا زړه نبی یاران نسی بلتناوی کاندی ځان چې یو هلاک شي کړي سورلی پتا زیس زبای خاک شي کلی باز د چا بنات نبات خوراک شي کړي سورلی پتا زیس زبای خاک شي کړي سورلی پتا زیس زبای خاک شي ما حافظ د قرآن رسین ولی ما حافظ د قرآن رسین ولی کرہبر میں مصطفیٰ چتر لولاک شی کړي سورلی پتا زیس زبای خاک شي کلی باز د چا بنات نبات خوراک شي کړي سورلی پتا زیس زبای خاک شي کړي سورلی پتا زیس زبای خاک شي زمون د دکان پته یاد لرئ صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سیڈی سنٹر نشترآباد براستا مدینہ مسجد نیز سکندرپورہ چوک پشاور شهر د حنیف الله او قدرت الله د کیسټو خپله دکان
موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 او بل نمبر دے 0345 91 47 115